علم د رښتې دپاره دی روان شو پښکو پیزار نشته په سر ټوپۍ نشته دی کمیس نشته دی بره صادر صرف یو صادر دی په هغې د عورت پټ کړی دی لنګې والی روان دی چې هغې صحابي کور ته ورسېده ور یې وټکاو چې ور یې وټکاو د ده نین عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ووتو ویې هلکه څه کوې ویې زه خو نبي علیه السلام رالېږلی ویې څه ده ویې ته هغه ته د رښتې وایي خو ویې او ما ته د رښتې وایي ویې دا مې رښتې دپاره یې زه رالېږلی رښتې دپاره یې زه رالېږلی ورته هغه خو ټیک ته خو ته لږ ودرېږه دلته کې لږ ودرېږه عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبي علیه السلام زموږ لور له رښته رالېږلې ده نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه ما ته قبول ده چې نبي علیه السلام رالېږلي وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه ته خو لږ وګوره وایي چې نبي علیه السلام رالېږلي ده نو څه وایي نه لږه ننداره وکړه نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه پښپو پیزار نه او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی وایي هغه سړي د ده سره زموږ لور ګزاره نه شي کولی د نبي علیه السلام حکم په سر سترګو خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي بیا به سبا ته هم خفه وي زموږ لور به هم څه خفه به وي ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته وایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي وایي ټیک ده دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو که نه نو د لورې دا خبرې واورېدې وایي مورې څه خبرې دي وایي نبي علیه السلام ستا دپاره رشته رالېږلې ده نو وایي تاسو ورته څه وایي وایي لورې موږ خو هغه رشته رد کړه موږ چې تا له د بله رشته وګورې وایي ولې وایي ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی هغه سړی ډېر څه دی بدرنګه دی ژوند به ورسره ونه کړي وایي مورې دې سړي ته مه ګورئ دې ته وګورئ دې رالېږلی چا دی دې سړي ته مه ګورئ دا سړی رالېږلی چا دی د کومې رشتې انتخاب چې ما له رسول الله کړی دی هغه رشته ما له د ډېرو رشتو نه غوره ده د دغې خاوند انتخاب ما له نبي علیه السلام کړی دی دغه خاوند ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی ما ته دا رشته منظور ده وی لورې موږ خو ستا ته وجنې وي چې ته رضا یې بیا موږ ورته هم ښه کوو وی ټیک د سعد اسود رضی الله ته وي وی نبي علیه السلام ته وایي چې دا رشته موږ ته څه ده منظور ده سعد اسود له نبی علیه السلام خواله نبی علیه السلام دې تپوس وکړو وی سعد څه دې وکړو وی د الله پاکه پیغمبره کار وشو وی ټیک د سعده کار وشو خو مهر به ورکوي وی د الله پاکه پیغمبره مهر پکې څه شی دی علي کاکې او مهر نه پېژني مهر به ورکوي نه څه خو به ورکول غواړي که نه وی د الله پاکه پیغمبره دغه یو څادر مې دی چې ځان نه مې تاو کړی دی نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي دا خو یو څادر دی چې ستا دی وی څه وکړم د الله پاکه پیغمبره نبي علیه السلام ته وفرمایل وی زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه د مهر بندوبست را کومه یو درې صحابه کرام یې ورته وښول یو زبیر رضی الله تعالی عنه یو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي و وی په دوی پسې لاړ شي هغه وویل ورته چې ما له 200 درهمه راکړئ 200 درهمه دی لاړو د هغې نه 200 درهمه راوست خوا کې بل صحابي ناست و ویې لکه وي ستا کورونه شته وي او د الله پاکه پیغمبر زما 2 کوره دي وي یو کور ته دله ورکړه وي د الله پاکه پیغمبره د ده شو یو کور د ده دې ته مینه وي محبت وي وي د الله پاکه پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي یو کور د ده شو صحابي واپس راغی 600 درهمه یې راغستې سعد اسد رضی الله تعالی عنه نبي علیه السلام ورته هغه پیسې واغستې 200 درهمه یې ترې لرې کړلو او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې وله وتړل د لنګ په پلیس کې پورې وی سعد دې ته به څه وایي ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی دا ستا د ښځې مهر دی او 400 درهمه یې وله ورکړو وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله څه کډې مډې واله واده دي که نه څه سودا خو به اخیستل غواړي کور دې وشو مهر وشو او سودا ورشه واله ځان ته وی ټیک ده دی خوشحالېږي بازار ته روان دی چې دکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واده سودا واخلي په دې کې په بازار کې ډول غږېږي او اواز ورسره کېږي د ډول سره وی ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی او نبي علیه السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو داسې ډول به یې و که نه نغاره به یې وکړي نغاره به یې واله نو سړی نغاره وي اواز کوي وایي د الله پاک پیغمبر پلانکۍ طرف ته غزا له روان دی او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کړي دی په دې دوکان په دې خوله کې خپه نیولی شو یو ځل یې اواز واورېدو غلی شو بیا یې واورېدو بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه
د دکان نه واپس شو وی خان سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستي او د الله پاک پیغمبر په جنګونه کوي هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود په د ښځې سره ناستي هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا نه وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واغ کپړه چې کپړې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ دې دپاره چې کو نبي علیه سلام مې وپېژني بیا مې واپس کړي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ او لاړ غزا چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې ځي د کافرو دا سرې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه ناسه داسې چلوي داسې روان دی سمه غزا یو صحابي د بل نه تپوس کوي لکه دا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېر خطرناک غذا کوي ډېر بهادر دی غذا کوي نبی علیه السلام وایي کم دی وایي هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبر دغه روان دی مخې پټ دی چې نبی علیه السلام وکتل که نه او ده دا توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو نو دا تورې مټې ښکاره شو دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه نو نبی علیه السلام ویل که دا خو زما باندې تور هغه سعد نه دی د هغه شکل زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تور وی لاس چې تپوس کې وکړي چې دی هغه دی کړی دی دا خو ما واده نه لیکلی و دا دی چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړه کوي صرف سر یې ورته وړه کوي صحابي راغلي د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی دلته راغلی دی د واده پرېښی دلته راغلی دی نبی علیه السلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر پې زورور شو ګزار یې او چې ګزار یې وکړه سعد اسود رضی الله عنه چې ووه نو دا اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبي علیه السلام هغه وکړو وی زما سعد یې وکړو زما سعد یې ووه او نبي علیه السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه دا سعد اسود رضی الله عنه نبی علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو دا مخ یې ولې ښکاره کړو کپړۍ کې پرانسته چې کپړۍ کې پرانسته نبی علیه السلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خولو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبي علیه السلام ته وکتل که نه موسکی شو چې د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت خورې مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم یې چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی ای سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبي علیه السلام سره عشق پیدا کوي د نبي علیه السلام سره محبت پیدا کوي په نبي علیه السلام باندې درود زیات وایي په نبي علیه السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو نوجوانانو یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته وایم ګیله پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه ګول کوي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم زه وایم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته کړو چې هغه په زنکدن کې چغه واله امتي امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغه پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورته وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ
جنازو له لاړ شو. نو هغې جنازه کې موږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دی په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامه دې کړی تازه جامه دې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي. قسم په الله ډېر خفه شوم. تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتي د نبي علیه الصلاة وسلام فرشتې به ویره دا خبرې دې دروغ ښکاري ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبي علیه السلام د امتي په شان کې جوړې. زه هغې مړي ته ډېر خفه شم چې دې مړ شو تاسې جامت یې کړی او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشم وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده اوږده ږیره پرته او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته دي. ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ږیره یې په دې مخ باندې پرته وي وایي دا فرشتې به پخپله وایي چې دا امتي د جهنم دی د هغه سنت یې په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته یې وګورئ دا د نبي علیه السلام امت دی. هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم. زه خپلو نوجوانانو ته وایم د الله دپاره دا ږیرې پرېږده. دا ږیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دي. په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده. ږیرې پرېږدئ خلکانو دا خوند کوي. دا زما د جانان سنت دی. دا زما د محبوب سنت دی. دا ږیرې په مخ باندې ډېر زیات خوند کوي. ږیرې پرېږدوئ ښه نبی علیه السلام راضي کوي انشاءالله چې د چا ږیرې دي خو ګیر مبارک مو شه خو چې د چا نشته پرېږدو به ږیرې که نه لاس اوچت کړئ راسره که نه ږیرې به پرېږدو که نه انشاءالله ږیرې به پرېږدو دا د نبی علیه السلام سنت دی. هلکانو دا ږیرې پرېږدئ د مرګ هېڅ پته نه لګي. دی وایي زه چې بوډا شم ږیره به پرېږدمه نوجوان هلکي تازه جامت یې کړی وي په چاپ کې او را روان یو په لاره اکسیډنټ وکړي نو د نبی علیه السلام په سنتو باندې به عمل کوو د الله پیغمبر به خوشحاله وو په نبی علیه السلام باندې به درود زیات وایو. دا څو واقعات د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیه السلام مطالعه کوئ د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوئ د دین اسلام دپاره ډرامې مه ګورئ د دین اسلام د تاریخ دپاره څه مه ګورئ ډرامې مه ګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوئ. مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبی علیه السلام د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شئ. باقي ما ته چې په دې چټ کې کومه خبره شوې وه نو زه خو لږ خفه شوم یاره دا خو تاسو زیاتې کوئ. په دې مسجد کې درس قرآن هم کېږي او درس حدیث هم کېږي که نه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي. بختور یې قسم په الله چې بختور یې. زه وایم دا مقتدیان په مخ د ځمکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام وله الله ورکړی دی چې د قرآن درس ورته هم کوي د حدیثو درس ورته هم کوي او دا خو بیا هغه ډېر محرومه خلک دی چې هغې ته کېږي او راځي ورته نو درس له د قرآن او درس له د احادیثو نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضري کړو. دا محلي والا که نه دا محلي والا لاس اوچت کوي شابه د محلي والا اوچت کوي ټول به په درس قرآن کې شرکت داسې ده که نه احادیث مبارکه ولې به راځو او د خپلې علاقې د علماو سره مینه کوئ. د خپلې علاقې د علماو سره څه کوئ د لرې علماو راتلو ته هېڅ ضرورت نشته. د خپلې علاقې د علماو سره څه کوئ مینه کوئ. حدیث مبارک کې راځي وایي د حافظ قرآن سره فرشتې ګرځي. د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو ستا د جومات امام چې ستا په کوڅه باندې تېرېږي ستا په کوڅه کې فرشتې ګرځي. ستا د جومات امام چې په کوڅه تېرېږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتې ګرځي. نو د بل چا ضرورت شته دی د دې امام قدر د ده عزت وکړه. حدیث مبارک کې راځي بس خبره راټولومه وایي حدیث مبارک کې راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی جنت کې ویسې کړی د جنت په دروازه کې ایثار کړی وي او دا خلک به جنت ته روان وي. حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعامل یو روایت کې راځي على الصراط بل روایت کې راځي على باب الجنه. د جنت په دروازه کې مولي صاحب الله ودرولې نو زه کله کله وایم هسې سمو خیال دی چې دا مولي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیانو کې راشي او دوی جنت ته لاړ شي نو یو بل ته به ښه سترګې وایي چې سړی خو یې رانه سیټ ته کړی دی داسې ده که نه ده مولا کې صرف ځای پور که نه نو چې دا مقتدیان راشي او مولي صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ته ولاړ وي خو دوی خو به یو بل ته پوره سترګې وایي چې سړی خو یې سیټ ته ودرولې سمو خیال دی
کنه نو دا مولوي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړی دی به لږ پریشانۍ کې چې چې د دې ځای نه به الله جهنم ته بیایي دا الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولوي صاحب ای قاري صاحب ته مې دې له نه ودرولی چې تا جهنم ته بیام الله سره دې ودرولم خلک جنت ته ځي زه جنت په دروازه کې ولاړ یم نه کنه مولوي صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې خو فرق پاتې نه شو الله څه وکړه نه ته به ځان سره نور خلک جنت ته بیایي څومره بوځم 10 تنه نه 100 تنه نه 1000 کسه نه 100,000 کسه نه څومره تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالی به فرمایي هر هغه انسان د ځان سره جنت ته بوځه چې ته ورسره مینه کوي چې ته ورسره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړی عزت کړی احترام دې کړی نو چې الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوځه چې څومره دې خوښوي نو هغه به په کتاب پرېږدي نه پلان کې چې خو ډېر ښه سړی و زما به په جومات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیایي بوځه نو دې پکې ولې نه بیام داسې ده که نه ده نو د مولانو سره مفته مینه کوئ مفت خو به جنت ته بیایي پوه شئ که پوه نه شئ د مولانو سره څه کوئ مفته د مولانو سره مفته مینه کوئ مفت خو به د ځان سره انشاءالله جنت ته بیایي داسې به کوو که نه کوو د خپلې د علاقې د علماو سره مینه ساتئ محبت ساتئ د جومات د امام قدر کوئ حد درجې قدر کوئ چا چې د جومات د امام سپکاوی کړی دی الله د هغه نسل د علماو د حفاظو نه محرومه ساتلی دی او چا چې د علماو د جومات د امام قدر کړی الله د هغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړي دي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا